خوږو مینوالو زما مشرانو کشرانو ماشومانو زما نه چې څومره کشر یې زما د بچو په ځای السلام علیکم. بچو اول زما څه په جذباتو کې څه خبرې کړې وې او خبرې نه د یوسف جان خلاف وې نه جهانګیر خان په حق کې وې یا نه د هغه خلاف وې، هغه د دې نظام خلاف وې او زه هر سړی خپل روزی له راوتې ده، هر چا خپل جواب دی دی، که یوسف خان یوسف جان دی او که هغه جهانګیر خان دی، هر سړی په خپل جواب په خپل ځای ورکوي، په خپل قبر کې به هر سړی سملي. زه د خپل ځان جواب دی یم او زه تاسو نه بیا یو ځل د ټول قوم نه معافي غواړم، د خپلو پښتنو نه معافي غواړم او بخښنه غواړم. ما په هغې کې څه کنځلې کړې وې، لکه د یو کس ته هم کنځل کوي، چا په مخ کې کنځل کوي، بدي لګي په خلکو. زه د هغې معافي غواړم، بخښنه غواړم او د هر چا خپل کار دی، خپل روزګار دی. موږ هم خپلې غریبۍ له راوتي یو، خپل در غریبي کوو او بس موږ به په خپل قبر کې سملو، هر سړی په خپل قبر کې سملي. او زه بیا یو ځل معافي غواړم، بخښنه غواړم تاسو ټولو نه او عزتمن شئ، خدای مو ښه لره. او پښتون چې پښتون وي نو وایي د بدل اخیستو والا نه معاف کول والا ډېر زیات بهتره دی او بهادره دی. او بل هغه انسان چې خپله غلطي ومني نو هغه هم ډېر بهادر انسان دی چې خپله غلطي ومني. هغه جاهل وي چې په خپله غلطۍ باندې کلک ولاړ وي. نو زه په خپله غلطۍ کلک نه یم ولاړ، ما بخښنه وغوښته د دې دپاسه چې څوک پښتانه وي او په پښتو پوهېږي نو هغه به نه فضول کنځل کوي نه به بکواس کوي، او چې کوي نو بس دغه به ورته مور او پلار خولي، نور به یې ورته څه خولي. بس زه خو تاسو نه بخښنه غواړم بیا او ډېره مننه. تھینک یو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو خوږو مینوالو السلام علیکم. زمونږ د دې بایي دا خبرې تاسو ټولې په غور باندې واورېدلې چې دو له پښتنو نه معافي غوښتې ده. بای جانه اصل مسله دا ده چې زمونږ ستا سره نه څه ذاتیات دي، نه زمونږ ستا سره سکوله پټۍ شریک دی. مونږ پښتانه یو الحمدلله، مونږ په دې فخر کوو، مونږ په دې باندې نن کوو. تاسو ابروز ویډیو کړی و، تاسو به کنځل منځل هم کړی، خو مونږ ته د کنځلو جواب نه دی درکړی، نه م درته کنځل کړي دي، نه م درته خو مونږ تا ته خبر وکړله. او الحمدلله زه پرې د الله نه لاک لاک خوشحاله یم چې په هغې باندې زمونږ سره پښتنو کومه مرسته وکړه، کم مدد وکړلو، کم هیلپ زموږ سره پښتنو کړې، کم ویډیوګانې را لېږلي دي، څومره کمنټس یې کړي، چا شیر کړي دا مونږ لکه زما سره الفاظ نشته چې زه د هغوی شکریه ادا کړم. اصل خبره دا ده بایجان چې پښتانه تا ته پته ده د پښتو د کلچر تپوس وکړه، د پښتو ثقافت ته په خپله باندې شاعر او مفکر یې، ته وایې زه مفکر یم او شاعر یم. تا د پښتو د تاریخ پته شته چې پښتانه څه کوي، پښتانه کم قوم دی. پښتون همیشه په غیرت وخت تېر کړی، په عزت باندې تېر کړی دی، زندګۍ له هغوی یو نوی موړ ورکړی دی، چا ته لاس نه دی غځولی، چا نه یې څه غوښتي نه دي، هېڅ یې هم نه دي کړي، خپل منډه تړلی والې ده د خپل زندګۍ دپاره، د خپل زندګۍ چا سره هېڅ چرته هم سمجوته نه ده کړې په خپل عزت باندې. زما وروره اصل خبره دا ده، مین خبره چې پښتانه ځي، زمونږ ډېر زیات وروڼه دي او ملګري دي، مسافر دي، تاسو یې نه دا پښتانه ځي په پردي وطن کې مسافرۍ کوي، څوک بلاکونه چوتی، څوک کاڼي چوتی، څوک څه کوي، څوک څه کوي. تاسو ته پته ده مور یې پرېښې ده، پلار یې پرېښي، بچي پرېښي، اولاد یې پرېښی دی. او اصل مسله پکې دا ده مین چې لکه زه به تا ته ووایم یوه ورځ نه ده، یو ورځ د خپلو بچو نه یا د خپلې کور والا نه یا د ماشومانو کم ګولونه چې دي، ته د دې نه یو ورځ بهر تېره کړه، تا ته به د زندګۍ پته ولګي چې یاره زندګي څومره ګرانه ده. ګوره تاسو ته پته ده بله ورځ زه یو جنازې له تللی وم، یو جنازه کېدله، په جنازګاه کې هغه خلک ایثار و، مایده څه ته ایثار دی، تپوس مې وکړو، ما ته ویې یاره زوی د سعودي عرب نه را روان دی او هغه ته ایثار دی. تا ته پته ده دا خلک ولې دا چل کوي؟ ځکه ځي که نه چې خپل عزت ورته ګران دی، چې یاره بې عزته نه شمه، بدنام نه شمه، به خپل عزت باندې پښتانه یو ونه شرمېږو. د دې وجې نه خلک ځي او هلته مسافرۍ کوي. نو چې یو سړی په پښتنو پسې خبره کوي، د پښتون کلچر تباه کوي، د پښتون اخلاق تباه کوي، د پښتون معاشره تباه کوي، ته ووایه هغه د معاف کېدو قابل دی هغه خلک؟ بلکل نه. زه به انشاءالله تعالی اواز شوتوم د دې پښتنو دپاره، هغه په هر ځای باندې په هر موډ باندې. ګوره نه زما مشهورتیا ته ضرورت شته، نه زما اډورټایزمنټ ته ضرورت شته، نه زما پیجونه شته، زما دا یو ایډي ده، خپل روزګار کوم الحمدلله، شکر دی، د غریبۍ روزګار دی، خو زه چلوم. زه به درته دا ووایم چې بایي زه به په پښتون قوم دپاره دا اواز اوچتوم، انشاءالله ما دا عهد کړی دی، هغه که د دنیا په هر ګوټ کې دي، که مسافر دي، زمونږ وروڼه دي، مونږ پښتانه یو، مونږ یو ټول یو یو، زمونږ یو قوم دی. تاسو به یا څه لیدلي یا به نه لیدلي، مونږ چې څه ولیدل هغه مونږ ته پته ده. کرپیانې مونږ نه پېژندې، کرپیانې مو لیدې،
کډي مولې دی سرتور سر پښتنې زنانه مولې دی مړی مولی ده کپنونه مولی ده هر نمونه خلک مولی ده بس نور د برداشت نه خبره بهر ده ان شاء الله تعالی مونږ به کوو مونږ به نن کوو پرې پښتنو به غیرت کوو دا به مونږ د دنیا ته ښیو مونږ به دا د معاشرې ته ښیو چې پښتانه فورمن قوم دی پښتانه یو غیرتمن قوم دی نن هم د پښتنو ډېرې آبادي دی الحمدلله پښتانه نه ذلیله دي نه پښتانه چې د بې غیرته دي نه پښتانه د خپل عزت سودا کوي نو ستاسو ډېره مننه چې تاسو معافي وغوښته او ویډیو هم شیر کړې ده ان شاء الله زه امید لرم ان شاء الله تعالی چې تاسو په دې خبرو باندې ډیر زیات سوچ وکړئ چې دې ماته سوې او زه دوباره د هغې خپل ملګرو دوباره شکریا ادا کوم چې چا دا ویډیو شیر کړي وه دومره په ګڼ تعداد باندې او دومره خلکو ته لاړه د هغې نه بعد ماته د دنیا خلکو کالونه وکړه دنیا خلکو ماته ویډیوګانې راولېږلې ما د خلکو ټلیفونونه وکړه ان شاء الله زه به د پښتون د قوم اواز شوتوم دا زما یو عهد دی دا به زه هر هغه ځای ته رسومه ان شاء الله تعالی چې په دې باندې هغوی ته د هغوی خامخا څه ریسپانس او څه جواب میلو شي ډېره مننه